जबर बांधे जुल्म बांधे बेगुनाह तो ये कड़ले दाता हम ओह को खबर दा द पख्तनो मंदियो द पख्तनो वंदियो द पख्तनो मासमानुना ला तर नवे वर्ग पर असासी दाता हगी पख्तनो खबर दा जे द डालर पे जंगलों के समाज वतन द बचोए जिस्मुना टुकड़े टुकड़े कड़ल चकला पतिरा के मासूमान टपड़े करी वो पीएस के मासूमान तबीर को तमाम की जगह उस कर दी और नायक पख्तनू टाटर यक मशो ये जो मोहतरमो लाए टटर नदा यक्षवैस्तम विनो नन्ना जोर जावलिए पुलिस लाइन के लंदन खावरे कोई मज़ाक वाना शहीदान करल द पुलिस लाइन शहीदान उता सलाम कहूँ और द दो खोरा नहीं उताव्यायो तो ये आवाज़ नहीं आज़मून हरिक कम जाए दा पुलिस आके नवा द पुलिस जाती दुश्मनी नवा दा द पख्तनू सराचे कुमा द तेरु शलु कानून न दुश्मनी लगिया दा आगे पर खवा पाहवा जा कत्ल कीगी ज तकरीर वगत न कवम तक उस माहौल दा से दाई सिर्फ खबर कवम ओ तरगो पतरा गरीब अंदर लगता 100 पॉइंट में डेढ़ पकड़ मार बेटा 100 पॉइंट में डेढ़ पकड़ मार खबर है इस्लाम भी वो पटोला दुनिया के चैलेंज वाया कि पख्तनून ज़ियाद इस्लाम का सूखम इस्लाम ज़ियाद ये सबूत करवा तो पंजाब के रोजाफ राइस वाई जमा पख्तनों के चलो जाफरे या तबक्कलान करे तुमरा एहतराम लरी तकप तो बन जाए के जमात गैराबाद भी हाँ दलता जमातुन आबादी जमुनला इलाकों के उन्होंने दफट दी जमातुन मुखजो दादा इस्लाम ना दादा मोहतरमो इस्लाम को नामक पख्ताना संग लवजनी द इस्लाम पर नामक पख्ताना वाला वजनी ज़मा खबरा द पाकिस्तानियत को चिकचेर दा द पाकिस्तान मसलावी तो अटक करे ख्वा दरिया खान को लगे ख्वा कौन को तरूसा करे न टारगेट किलिंग वाली दा न बता खोरी वाली दा न धमाके वाली दले या आवाज पख्ताना वाले टारगेट की मोहतरमो दा तदेगी वतन सरा मोहतरमो
دا په دې خاوره باندې دا هیڅ جنګ نه دی والله دا د پاکستان د جنرالانو د ډالرو جنګ دی دا د دوی د دیګونو ستا د وطن وینه یې تویه کړلې ځکه د جنرالانو زموږ په یورپ کې سبقونه تعلیمونه ایښي دوی ته دلته غیټې لګېږي دا د پښتنو د وینو په تناسب ورته مونږ په دې خاوره باندې نور دې جنګ برداشت کولو ته تیار نه یو نو زه خپل تقریر راغونډوم اخري خبره کوم دا پاڅونونه دا چې په کومو سیمو کې نه دي شوي هغه سیمې خلک تیاري وکړئ پښتنو راووځئ سیمهییزه توګه به خبره نه کوې چې زه د پېښور یم زه د وزیرستان یم زه پښتون یم د پښتونخوا یم علاقو خبره نه ده دا د یو ګوند خبره نه ده دا د یو تنظیم خبره نه ده دا به ټول په متحده په اتفاق او په اتحاد ورته راوځو زه په قسم درته وایم یو علاقه به هم په یوازې سر نه کي پوره یو قبیله به په یوازې سر نه کي پوره یو تنظیم به په یوازې سر نه کي پوره دا شریک کم دی په شریکه باندې راوځو او د باباګانو تاریخ به اعلان کوو درته اعلان کوو دا پاڅونونه لګیا دي پاڅونونه لګیا دي د عزت تخیل چې په اخر کې موږ څه کوو اوس په یو علاقه کې پاڅون دی بیا به راوځو چې احتجاج یو سیاسي لار ده هغه پوره کوو که یې نه ومنل خپله نقشه جوړوو پښتانه راټولوو د پښتنو خپل عدالت به لګېږي کمیشن جوړ کا دا یې نه جوړوي خپل عدالت لګوو په هغه عدالت کې د دغې پښتنو مشرانو که کومه سزا هم چاته کوم جرنیل ته کوم کمانډر ته واروله زه به په سر وم ټول کانډر پښتنو ته د ریاست انصاف ورکړي که نه یې ورکوي موږ خپل عدالت خپله جرګه خپله بیا یې اول نه خبروو چې بیا به په تورو اوبو منډې نه وهې بیا د په هېڅ صورت خلاصون نو لهذا د دې دپاره به د هر څه نه بلاتر د قام په سترګو خلکو ته ګورو څوک به په دې نه راټو چې ته د پلانکې قبیلې یې ته د پلانکې علاقې یې ته د پلانکې پارټۍ یې چې یو ځل پښتون دی که د کومې سیمې دی او که د کومې پارټۍ دی دا زما ورور دی زه د دغې وطن ملا ته هم غاړه ورکوم امید ته هم ورکومه په ټولو ګوندونو پښتون دی په پښتنو پسې اسمان نه ده راخیستی هغو ټولو ته به موږ غاړه ورکوو و زما د کاملا او د هر سیاسي ګوند سړیه چیرې رانه تللی یې کام د دلته پاتې دی راشه په خپله خاوره باندې په پښتنه قدمونه ورته ودرېږو بیا په دنیا کې هر قوت مشرا علي وزير خوشحال اوسئ علي وزیر په دې نه دی نیولی چې هغه ظلم کړی دی علي وزیر د پښتنو امن غوښتلی
करोड़ कमांडर ना करोड़ कमांडर صار لك شاتك صار لك شاتك لك